بسم الله الرحمن الرحیم. دلسم صنف ریاضی تجزیه د الجبری افادی. هغه افادی چې مشترک فاکتور لري د هغوی تجزیه داسې کیږي چې فاکتور مشترک مد نظر نیسو او نور حروف یې د قوس تر میان ږدو. لکه چې دلته لیدل کیږي ا مشترک دی، اکس جمع د وای په قوس کې لیکو. دلته موږ کولی شو چې ووایو عدد د مثبت مساوي ده منفي ضرب د منفي ا اکس جمع د منفي ا وای مساوي ده په ا مد نظر نیسو مشترک فاکتور لاست راځي منفي ا. البته منفی ا چې مد نظر رو نیسو اکس مثبت شي وای منفی. دغه تجزیه شو. او هغه افاده چې مشترک فاکتور لري، مثلا دلته درې حده مد نظر نیسو ا په ټولو باندې مشترک، په ټولو کې مشترک ده. بیا هم ا مشترک نیسو، دلته ا په قوس کې راځي اکس مثبت وای منفی زید. د مثال په توګه دغه افاده موږ مد نظر نیسو او دلته دغه افاده سره موږ وینو چې کم حدود مشترک په ټولو کې 12 اکس مربع وای مربع مشترک ده. 12 اکس مربع وای مربع په قوس نیسو، د قوس په فاکتور نیسو، د قوس په داخل کې 4 منفی 2 وای جمع د 3 اکس وای مربع لاست راځي. یعنی دغه افاده تجزیه شو. اوس موږ کولی شو دغه فرمول سره سم افاده تجزیه کو. ا مربع منفی بی مربع مساوي ده ا منفی بی ضرب ده ا مثبت بی. د مثال په توګه اکس مربع منفی 15 دا کیدای شي چې اکس مربع منفی 15 مربع هغه تجزیه کیږي اکس منفی 15 ضرب ده اکس مثبت 15 3 اکس مربع منفی 12 3 په قوس کې نیسو اکس مربع منفی 2 مربع 3 په قوس کې وو او اکس مربع منفی 2 مربع اکس منفی 2 ضرب د اکس مثبت 3. په همدې توګه یو منفی اکس مربع ان ده په توان د 4 داسې تجزیه کیږي چې یو مربع منفی ان مربع کل مربع چې هغه د فرمول سره سم په دوه قوس باندې تجزیه کیدای شي. اوس بل افاده مد نظر نیسو اکس مربع جمع د 5 اکس جمع د 9. دغه تجزیه د هغه فرمول سره منځته راځي چې اکس مربع جمع د 2 ضرب د 3 ضرب د اکس جمع د 3 مربع. یعنی دا د عمومی معروف فرمول سره مطابقت کوي چې ا جمع د بی کل مربع سره لاست راځي اکس جمع د 3 کل مربع. په همدې توګه اکس مربع منفی 4 اکس وای مثبت 4 وای مربع د ا مربع پر ځای اکس مربع د بی مربع پر ځای 2 وای مربع لاست راځي. طبعا اکس مربع جمع د 2 وای د دواړو حاصل د ضرب 2 چند مد نظر نیسو چې 4 اکس وای لاست راځي. او عدد علامت منفی ته پام ورواړو چې دا د هغه افاده د مطابقت سره سم مونخوري چې ا منفی بی کل مربع مساوی ا مربع منفی 2 ا بی جمع د بی مربع. لحاظا بنابر دی اول و دوم حدی 2 چند کو د حاصل ضرب سره لاست راځي منفی 4 اکس وای او مساوی کیږي په منفی 4 اکس وای د هغه د 2 چند منفی 2 ضرب اکس ضرب د 2 وای بنابر دی اکس منفی 2 وای کل مربع لاست راغی. هم دی ترتیب سره اکس به توان د 4 جمع د 4 وای په توان د 4 جمع د 12 اکس مربع وای مربع ځایونه مو سره تبدیل کړئ بیرته د هغه فرمول سره سمون خوري. د ا مربع پر ځای اکس په توان د 4 ده، د بی مربع پر ځای 5 وای مربع کل مربع ده. لحاظا 2 چند 12 اکس مربع وای مربع 2 چند د اکس مربع 5 وای مربع سره ده. بنابر بیا هم د هغه فرمول سره مطابقت خوري. اول مطابقت ا جمع د بی کل مربع سره تجزیه کیږي او موږ دلته وینو ا مساوي په اکس مربع بی مساوي 5 وای مربع. لحاظا اکس مربع جمع د 5 وای مربع کل مربع. په همدې توګه دا لاندې فرمول مد نظر نیسو 5 ام په توان د 5 ان په توان د 5 آخر حد هم 4 شپیته ام مربع ان مربع. تبعیض چې اوله
حدی که چیری مد نظر ونیسو دو ام مکعب ان مکعب کل مربع آخری هم ات ام مربع ان مربع بیا هم در فرمول سر سامون خوره منفی بی کل مربع سره اولدون ده و بی فرزایش دو او بالاخره تجزیه هم در سلاستر آغی که چیری موش ات ام مکعب جمع ده او ویش وای مکعب ولارو دا فرمولی ام مکعب جمع ده بی مکعب سر کمک سر تجزیه کی داشی دو اکس ده ای پرزای دریوای ده بی پرزای لحاظا در تجزیه شی پا دو قوس سر اول قوسی جمع ده بی ده او کی دایش اول قوسی ای جمع ده بی دوم قوسی اغسی دواره مربعگانی لری او هم دید تو مثال لاستر مد نظر نیستو این پتوان ده نه جمع ده این پتوان ده نه کی دایشه چه این پرزای ده ای پرزای ام مکعب ده این پرزای این مکعب مد نظر نیستو بیا هم اگه بخوانه فرمول ام مکعب جمع بیگ مکعب پا کمک سر تجزیه کی دایشی او دالان ده تجزیه لاستر آغی همچنین ام اکس پتواندش پش وای پتواندش پش هغسی چه مجوینو دمخ ما هم در مثال واضح ولیدل ام مربع منفی بی مربع پا کمک سرکی دایشی در سپا دو قوسمان دی تجزیه که او دلتا دو اول قوسی اکس مکعب منفی وای مکعب بیرتا تجزیه که ده هغه فرمول سره ده ام مکعب منفی بی مکعب پا کمک سره لحاظا ده تجزیه کیزی پلان دی توگه یعنی پا دری قوسمو تجزیه شو تجزیه که او اکس مکعب جمع ده وای مکعب هم کولش تجزیه کو مطابقت او مطابقت سرسم ای مکعب جمع ده بی مکعب بنا پردی دقم هم تجزیه که تا نتیجه که اول افاره تا چلور برخی تجزیه شد اوز تجزیه دی اساس بانده چی یا مناسب حد جمع که او زنی تفریق که او لکه اکس بتواندش پش چلور جمع ده چلور اکس بتوان ده چلور اکس بتوان ده چلور جمع ده چلور جمع ده چلور اکس مربع منفی چلور اکس مربع اوز لیش تزاون سر تبدیل او اول برخی تکمیل مربع شو چیو قوس لاسترازه کی دایشه اول برخی مشتلک دیدل کیجی لیش سمو ای مربع سر معلوم که او بی مربع برتزا سر تجزیه که او اول برخی تجزیه که دلیل کیش جو مکمل یو مربع مکمل ده اکس جمع ده دو کل مربع منفی چلور اکس مربع دا بیرتر ای مربع منفی بی مربع که کمک سر تجزیه کی دایشی لکچلی دل کیش پا دو قوس مش تجزیه که او داسی کی دایشی چی یو افاقه بیا هم یو مناسب حد سر تفریق کو یو مناسب حد ور سر جمع که لکچ دل تلی دل کیشی دلتا مو هم دماغ لکچرنگه چمون دماغ مو ولی دل این داغ ترتیب سر تجزیه کی دایشی اوس بل افاده مد نظر نیستوش پوش دیرس اکس بتوان ده چلور جمع ده پینزل جمع ده چلور نه اکس مربع منفی نه اکس مربع ورپوری که علاوه که دلتا اوس بیالی دل کیزی چه یو برخی خپله یو مربع کامل لاسترازی او مربع کاملی هم دلتا لیدل کیزی سر چنگ تفاوت تغییرات پخشی راغی لیدی او بل داغت شتر لاندی یو کمان ده یو قوس باندی یعنی یو مربع کامل دنی جوریجی یو بیا هم ده داغ دوار تفاضل مربعگانو چه یو بل دوم تجزیه لاسترازی چه دوار پا قوسونو که یو فاده درجه دوم لاسترازی مختب بله تجزیه پر اساس تفریق کول من ده مناسب حد سر لاسترازی لکچه تلتلی دل کیجی او اوس داست تجزیه کی دایشی چه پر اساس ده گروپ بندی یعنی موش پا یو افاده که یو وینو چه کم برخی یو مشترک حد ولیری او هغه برخی چه مشترک حد ولیری یا مشترک حد مشترک نیسو پا فاکتور کی یا نوری بیا پا قوس کی لیکو دا دلتا لکچه لیدل کیجی دو گروپ ده یو گروپی ای مشترک لری بل گروپی بی مشترک لری او مشترک چه بی لری بی هم پا قوس کی نیسو وینو چه دلتا سی جمع ده دی پا دوارو سر مشترک ده بنا پردی بی جمع دی جمع ده سی سر یو زای نیسو او ای جمع ده دی و بل قوس کی سر تجزیه کویه او تجزیه بیا هم پر اساس ده گروپ بندی دلتا وینو چه کم حدود دی مشترک حد لری دلتا دو حدی ای لری دو حدی دو بی لری بیا هم
دو اکس په قوس کې نیسو په قوس کې کیدای شي ا منفی بی او په بل حد دی بیا هم داسې تجزیه کوو چې ا منفی دو بی په قوس کې بی پاتې شي او اوس د دواړو سره ا منفی بی دو بی مشترک دی، لہذا ا منفی دو بی په قوس کې نیسو په بل قوس کې دو اکس جمع وای. او دغه بل دریم افاده مد نظر نیسو 3 درجه افاده د اکس له جنسه او دلته هم لک چلیدل کیږي اکس مکعب بلی اکس مربع بلی د اکس سره ضرب بلی ا بی سی دوه ځایونه سره تبدیلوو دغه برخې چې په قوسونو کې لیدل کیږي. اوس داسې مرتب کوو اکس مربع ضرب اکس جمع ا بی اکس ضرب اکس جمع ا سی اکس ضرب اکس جمع اکس جمع په ټولو کې مشترک ده، لہذا اکس جمع په ټولو کې مشترک نیسو او په بل قوس کې دو درجه حد مد نظر نیسو او بیا هم په بل لوی قوس کې یو دومه درجه افاده چې هغه تجزیه کیدای شي په دې ترتیب سره تجزیه کوو. اوس دا پلا مد نظر نیسو دغه افاده ته بیا هم دلته گروپ بندی کوو، په یو کې سی مشترک ده، په بل کې په دوه حد کې ا بی مشترک ده، په بل کې سی مشترک ده، در حال چې په ټولو کې ا منفی بی مشترک حد ده. په پای کې وینو چې دا په درې قوسونه څنګه تجزیه کیږي. په آخر کې قوسونه سره معادلات درجه دوم معادلات شکل ذیل لري اکس مربع جمع د وی اکس جمع د سی اکس مربع جمع د وی اکس جمع د سی معادله موږ حلوو. وینو دلته دواړو خواوې پر ا باندې تقسیمیږي، لاست راځي دغه د دې ځای نه موږ بی جمع د پر دوه ا کل مربع هم جمع کوو هم تفریق کوو په مناسب حد په نامه او دلته یو برخی تکمیل مربع افاده لاست راځي او بل برخی هم لک چلیدل کیږي ثابت عددونه ده او دا ثابت عددونه چې سره تفریق کوي بی مربع منفی 4 ا سی پر 4 ا مربع لاست راځي او د دې ځای نه هغه بل خواته شي خواته چې ورواړو او په نتیجه کې اکس جمع د بی پر 2 کل مربع مساوي دغه عدد د کچیر صورت مثبت وي په دې شرط چې لاست راځي اکس جمع د بی پر 2 ا مثبت منفی په صورت کې یو جذر په مخرج کې 2 ا ده او د دې ځای نه دغه صورت چې ورته دلتا وایي تر جذر لاندې دلتا دغه ممیزه ویل کیږي که چیرې ممیزه مثبت یا منفی یا صفری حل د معادله توپیر کوي سره یو د بل سره. که چیرې دلتا مثبت وي معادله دوه جذر لري لک چلیدل کیږي دلته اکس یو او اکس دوه. که چیرې اکس دلتا صفر وي معادله یو جذر لري هغه جذر هم مساوي ده منفی وی پر دوه او که دلتا منفی وي یعنی تر صفر کوچنی وي معادله په اعداد دقیقی کې جذر نلري. او څلورم مطابقت چې دی دغه دوهمه درجه افاده د اکس له جنس مد نظر نیسو لکه څرنګه چې لیدل کیږي دا څنګه تجزیه کوو. لہذا که چیرې دوه عدد راکړ شوی یا اکس یو او اکس دوه جذرونه د یو معادلې حاصل جمع او حاصل ضرب د دواړو دلته تحلیل طرح کوو مطرح کوو په نتیجه کې معادله راسي جوړیږي اکس مربع منفی اسی اکس جمع د پی او دغه کولای شي په دوه قوس باندې تجزیه کو. هنو اشکال د مطابقتونه څلورم مطابقت هم شکل دغه د لک څرنګه چې لیدل کیږي تجزیه شوي دي تمخه مو هم ولیدل او دلته وینو چې دغه په دوه قوس باندې تجزیه کیږي او د دوه قوس استفاده سره موږ کولی شو ډیر معادلې سره حل کو. اوس لاست دغه معادله حلوو اکس مربع منفی 15 اکس جمع د 6 څنګه حلوو. اول داسې یو عدد پیدا کوو چې حاصل دوه عددونه چې حاصل ضرب یې 6 او حاصل جمع یې منفی 15 وي او دلته وینو چې اس مساوي 15 پی مساوي 6 او دا سره جمع کوو کیدای کولای شو چې دا په دوه قوس سره تجزیه کو اکس جمع د 2 اکس جمع د 3
لاس ترازی اکس یو مساوی منفی 2 اکس 2 مساوی منفی 3. اوس خورا لوی مشترک قاسم یا مشترک هرچه دوره پر توانی تقسیم کیجی و دقیقه عددون لاس ترازی دقیقه افادی سر تجزیه کو یا اول افاده تجزیه کو به دی شکل سر او بل افاده دقیقه اول افاده تجزیه لاس ترازی دقیقه او بل افاده تجزیه کو ها دقیقه سی تجزیه کیجی دا دوار افاده سر مقایسه کو دوار مشترک حدود راولو او ده غیر مشترک حد سر ضربه و ده افاده آخرین افاده چلاست راغه ده خورا لوی مشترک قاسم دی اوس مش دلت نوشته شوی دی عینیتون یا مطابقتون اصلا مقصد ده هغه عینیتون یا مطابقتون داسې خواص لري چې د دواړو خواو حدودي سره برابر وي او متغیری یا متحولون یا مجهولون د دواړو خواوی هم درجه وي او ذرایع حدود مشابه یو د بل سره مساوي وي. دا درې شرط. اوس یو مثال دی چې یعنې څنګه ذرایع ولري چې دا مطابقت د دواړو خوا سره برابر وي. یو خوا د ام پی ان له جنس بلې خوا د ای او دی سره واضح لیدل کېږي چې د مساوي درجاتو ضریبونو یو د بل سره برابر وي. ام باید مساوي یو وي او اکس مکعب باید یو ځای کې صفر ضریب لري یو ځای کې یو بنا پر دې مساوي صفر دی. بل ځای پی مساوي صفر دی بل ځای ان مساوي پر دوه او دی مساوي پر هغه دی. دلته لاسته راغلي دي کوم ضریبونه؟ دا ضریبونه اوس لاسته راغی. اوس بیا هم دغه بل افاده راکړل شوي یو خوای ذرایع دي اعداد معلوم دی بل خوای یو ای مجهول دی. ای دغه کین خوا یو د بل سره ضربه و د شی لاس سره مقایسه کوو چې سره ضرب مو کوي دا لاسته راغی. د دې ځای نه ای باید مساوي وي څو دا سره سورت کوو ای منفي بی باید مساوي وي په اته سره او ای مساوي نه سره وي. ای منفي یو مساوي په اته سره منفي ای مساوي د منفي نه. د دې ځای نه ای لاسته راغی مساوي په نه سره واضح لیدل کېږي. اوس په کوم قیمتونو د او بی لاندې مطابقت صدق کوي دا په دقت سره مقایسه کوو. اول سره باید قوسونه باید سره ضرب شي او چې سره ضرب شي موږ سورت کوو بیا یو د بل سره مقایسه کوو. لا تجزیه کوو یو خوایي چې مو تجزیه کوي دلته واضح لیدل کېږي ای جمع د بی مساوي شپږ بی منفي ای مساوي منفي څلور. د دې ځای نه او بی باید شرط لاسته راوړو بی مساوي یو کېږي او ای مساوي کېږي پنځه. ای او بی سره تقسیم شو. تشکر.